علیکم څنګه یې جوړې څه خرڅې ایزی لوټ ورځې 100 روپۍ ګټي کور د چیرته دی کور ته ځو کور ته به لاړ شو در سره مرسته به وکړم کور مو خپل دی ښه ته ځه کور ته ځه راځه فرید څو کال کېږي خاوند دی لسم کال دی ژوند زندګي مې دا ښه تاسو وینئ ښه د ده او سترګو وینئ په د تا او د ما په هغو باندې مې دغه بچي دغه ځي راوړ د تا په کومک او د ما په کومک باندې او داسې یم چې د خپل ژوند زندګۍ نه مې زړه تور دی او چې دا بچي مې نه دا بچي مې ما ته ډاډګیره نه راکړي چې خیر د مور دا به د الله مر دی او د الله هغه دی ته یو هغه مه کوه ناامیدي مه کوه او بس د الله په هیله او د دغه بچیانو په هغه باندې اوس زه داسې یم که نه چې دا دې نه بعد د دوی مسؤلیتونه ډېرېږي هغه کېږي زه یې رانه پاتې یم چې زه به څه کوم زه به څه شی کوم او دوی وایي چې موږ په نارې باندې کېنوو موږ هېڅ شی هم نه خورو خو د موږ تعلیم او مکتب او دا شی نه یې موږ ضرور دی او تر دا وخته پورې دا بچیان نه دي د اختر په شپه چې دی قرآن کریم ختم کړي او دی ما ورته چې چا چاته دې دعا وکړي ما ټولو مسلمانانو ته وکړي خو ټولو مې هغه خلکو ته وکړي چې موږ سره چا د زرې کټ حکومت کړی دی هغه خلکو ته مې ډېرې دعاګانې وکړي او بیا د خدای افغانستان کې وې سوله راولي دغه دونه کوي ماشومان چې د دې سولې په تمه دي او د هغه په تمه دي خو موږ دغه ښه وینې زندګي مې دغسې یو د بل په رښتیا تېره کړې د تا او د ما خبرې وړي کله یو هغه کې ناسته او کله بل هغه کې ناسته هغه 5 ډوډۍ یو ورور راته مقرر کړي یو حاجي مقرر کړي دی دغه 2 کاله کېږي 2.5 کاله بس هغې باندې موږ وخت او ژوند زندګي تېروو د ګټې مې څوک نشته دی د سرپرست نه لرم ژوند زندګي مې ښه نه نه ورونه هر سړی خپل هغه باندې دغه یو ګوډ را سره دی دغه دا 10 کاله کېږي چې بس دغه چې اوس یې چاته پرېږدم څوک یې قبلې هم نه وي چې ښه ژوند د هغه اور دی تا سره و او اوس یې ایسته غورځوي او اوس دا غریب چې یې نشي کولی قرار دی الله یې لیته ناست وي مخکې دا وروغ و ښه په خپو باندې ښه په هر څه ګرځېدلو ښه ژوند زندګي خاوند مې نه و ما دا کمی نه و احساس کړی چې ما د ګټلو څوک نشته دا مخکې ښه او دا وروغه جوړو مخکې بس دغه ښاروالۍ مخه کې چې وراوړتی و په دې ملا لګېدلی و او هغې نه بعد چې پلار مې مړ شولو هغې نه بعد دا په دې خپو باندې شمال ووښلو د پلار مې داسې 1.5 میاشت وروسته چې دا په خپو شمال ووښلو بیا موږ سره وس توان نه و چې ما ملایانو ته مې بوتلو هغه ته مې بوتلو خو ډاکټرانو ته مې نه دی وړی او دروغ په وس او توان مې نه و دروغ ویل ایمان په هغه دی او چېرته مې وړی نه دی او طرفداره وي هغه خبره ده دغه 100,000 روپۍ د مشر ورور نه چې زه مریضه وم 2 وارته مې د ګردې عملیات کړی دی او دغه ورور مې مریض و ما ته یې اخیستی او دغه کوم لاس مې تنګ و بچیانو ته که روغ شي دغه دپاره مې ترې راخیستي بله ورځ مې دا ورور د اختر نه مخکې راغلی دی او ما ته یې ویلي دي او ما سره چې چا د دې زرې کومک کړی دی ما د ورور سره
داسې خپل وس مطابق درته کړی چې زه خیر د دا ماشومان دي ما هغه دي زه ده ته به یې زه ورکړم خو ما داسې دا نه دی کړی ما ته بله ورځ دا نه ویسې ونه راوړه مور مې ولاړه وه او وروڼه مې ولاړ وو او دا راته یې خور مې ولاړ چې دا لور دې خرڅه کوم د ما قرض خلاص کړه زه داسې شوم دا بچیان مې زه شوم ښه دا زما ورور دی زه به پردي نه ورته ګیله وکړم چې ما ته وایي چې بیا دې ګوډ ورسره هغه کوم چې زه چا څوک راولېږی د ما ملکۍ قرضدار خو چا نه دی وژلی زمون د خپل ورور دی ورور یې ورته ویلي لور دې خرڅ کړ او 100,000 روپۍ قرضدار دی ما ته 100,000 روپۍ راوړه زمون دغه زموږ ستاسې د افغانانو حال دی بچیا پلار دې یادېږي نه دی لیدلی زمونږ دغه د ماشوم لارې نه دی لیدلی او په تمه ناست دی چې انشاءالله پلار به ژوندی کور ته راځي پورې هڅې کومه چې دا قرضه به هم درنه الله خلاصه کړي اول به دغه د خوراکي توکي مې راوړي دغه خوراکي توکي به در باندې سپارم دعا کوه مه ژاړه ټول مسلمانانو ته دعا کوه بس الله دې ټولو سره ښه وکړي چې ما سره چا دې زري کارته ښه کړي دي که نه الله دې ورته په هغه تنګ ځای کې په کار کړي الله دې دنیا او په آخرت ورته په کار کړي زه نن ډېره په هغه یم ښه وینې دغه وړم دا ګرمي دا ماشومان طاقت کوي خټان خو زه بیا مار څه به وکړي دا ماشومان نه دي غریبانان دي باندې دي دیوالو سوري ته ځي چې دا غرمه شو به زه دې دیوالو سور ته ځي دا قیمت نه برق لرم نه خشته نه برق نه سولر لرم نه چې سولر وس هم د ما نشته زه په څه شي باندې وایم چې دا ام خو دا یو غرمې پورې ځای باندې ګرځي راګرځي کوڅو کې چې دا 3 بجې شي به زیاتګۍ رامنډه په خپل قرآن شریف په خپل مدرسې ته لاړ شي بیا دا ساعت 5 بجې رارسختېږي 5 بجو نسته بیا د قابلې کې مې سوری راغلی و خیمې مخې کې مې سوری راغلی ښې تاسو مونږ ژوند زندګي مې خپله ښه وینو او خپله د خیمې مخه کې ناسته یم د الله علي ته سوری نشته زما د خیمې کې زه ناست یم او چې واقعا ډېره ګرمي ده 15 دقیقې یا 10 دقیقې کېږي چې ناست یم نور په تنګ شولم د ګرمۍ نه پورې هڅې کوم چې انشاءالله تخته به هم درته واخلم د برق سیستم به هم درته جوړ کړم اوس راغلی یم دغه خوراکي توکي در باندې سپارم انشاءالله پورې بیا به ستا خدمت ته حاضرېږم مه ژاړه صبر کوه انشاءالله ټول به ښه شي بس الله دې عمر ډېر کړه الله دې هر قدم نظام په تله کې واچوي چې چا کومک را سره کړی الله دې د هغې دنیا او آخرت ښایسته کړي هم دې په دې دنیا خدای ته په کار کړي هم په هغې دنیا الله دې ورسره ښه وکړي الله دې د خپلو بچیو دې سر نه کموي الله دې خپلې سیاست یې نه سرتوري او زه دغه غواړم چې ما سره یو دغه ورور دې ما علاج کېږي دغه علاج وکړي راته د ورور علاج دې کېږي د دغه ورور علاج مې کېږي دغه راته وکړي دغه تاسو به مې ثواب کړي دا چې لسې ودرېږي خپله وسو ته وال نه ولیدلې یم پخوانی هغه مې نشته ورځ تر ورځه دماغ دونه که هغه نشته چې زه یو نقصه دوا زیاده ته والم یې خپل ځان ته دغه 2 جمعې شول دا لور مې دا وړکۍ مریضه ده ما په خدای که وسه کېږي چې زه دوا ورته وایم کوم یو مریضه ده دا شاته دي چې ولاړه کښېنه دا مریضه ده او دا سبي تکلیف مې پیدا کړی ده او دا مریض هم ده دغه پلار ډېر یادوي دا واد مې د شاته راوړی انشاءالله پورې هڅې کوم چې انشاءالله بیا راغلم درملنه یې به مو کومه شفخانې ته یوسمه بس خورې دعاګانې کوه بس الله دې هر قدم یې نظام په تله کې واچوي الله دې د خپلو سیاسرو د خپلو کاغو هغه نه دې خدای مه کموه او الله دې چې چا ما سره مرسته او کومک کړی دی الله دې ورته ډېر ډېر ښه ورسره وکړي الله دې دنیا او آخرت ښایسته کړي زه بیا هم خیر د تاسو نه ټولو مسلمانانو نه ټولو افغانانو نه هیله لرم چې ما دې دغه ورور کوم هغه وکړي علاج راته وکړي او ما سره چې څوک مرسته کومک کېږي دغه اطمینان ورته دعاګانې کړي دغه که کوم یو داسې ښه مالداره ښه تجار ورور دی هغه دغه خیمې نه ما په یو کوټه ګیزدي باندې هغه کور ما 10 کاله هغه کور ورته وساتلو په ما یې وساتلو هغې وخت هېڅ شی هم نه وو بس دې دغه کور نه یو کوټه در کوم زه یې په داسې ټاک جمعې کې وایستلم خو الله دې ورسره خپل عمل وکړي ما الله ته صبر کړ او د دې سړي سره د خدای ډېر ډېر ښه وکړي زه داسې په تنګ هغه کې په دې هغې راننوتلم په دې امید یې را کړې م الله دې ورته د خپلو بچیو د سر نه کموي الله دې دنیا او آخرت دې تاسو سره ښایسته کړي انشاءالله خورې مه ژاړه انشاءالله خورې هر څه به کېږي عزتمندو اجازه راکړئ چې باره پورې لاړ شم د کور ته څه خوراکي توکي واخلم را سره اوسئ دغه خوراکي توکي خورې دا خوراک زمونږ د خوراکي توکي مې دوی سپارلي دغه کور ته مې راوړلې خورې دغه توکي شروع صحیح ده او یو میاشت خرچه مې پوره ورته واخیستله انشاءالله بیا به د کور خدمت ته حاضرېږم